بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې به په ریووک خبره کوو چې د ریووک څه مطلب دی یا څه معنی ده. نو ریووک باطل کولو ته ویلی کیږي، منسوخ کولو ته ویلی کیږي، واپس ختمولو ته ویلی کیږي. په دې معنو کې ریووک استعمالیږي. مسترد کولو ته هم ویلی کیږي. په انګلیش کې د دې لپاره د ریجیکټ یا کینسل الفاظ هم استعمالیږي. مثال ته راځو د نیوز پیپر. عمران ریووکس پارټي ممبرشپ اف آل ډیفیکټرز. عمران خان د ټولو مفرورو د پارټۍ ممبرشپ مسترد کړو یا ختم کو یا کینسل کو. د دې مطلب دا دی چې عمران خان د ټولو هغه کسانو کوم چې مفرور شوي دي د پارټۍ نه، نو د هغوی د پارټۍ ممبرشپ یې ختم کړو، یعنی د خپلې پارټۍ نه یې ختم کړو دغه کسان. نو ډیفیکټرز مطلب شو د ډیفیکټرز مطلب شو مفرور خلک. غدار ډیفیکټر مفرور ته هم وایي، غدار ته هم وایي، مرتد ته هم ویلی کیږي. مرتد مطلب دی یو څیز پرېښودو، د یو څیز نه ډډه کول، چې یو انسان په یو نظریه یا په یو څیز د مخکې نه ولاړ وي او بیا هغه پرېږدي، نو هغې ته ویلی کیږي مرتد. یعنی هغه څیز نه دا انسان مرتد شو، یعنی د هغه څیز یې پرېښودو یا ترې مفرور شو. نو ډیفیکټرز مطلب دغه مفرور دی، دغه مرتد دی یا دغه غدار دی، د ډیفیکټر مطلب. او د ریووک مطلب دی مسترد کول، واپس ختمول، دغسې منسوخ کول.